دوستانو سلامونه، په دې هیله یو چې روغ جوړ او صحتمند به ویا. درنو دوستانو، د ټال ناول چې لومړی برخه تاسو اوریدلې وه، دوهمې برخې ته هم ستاسو تود هرکلی کوم. په دې هیله یم چې دغه برخه هم تر پای راسره واورئ او ملتیا مې وکړئ. په تیره برخه کې مو واوریدل چې بوډۍ په غوسه شوله او شفیقې ته چغې کړلې: شفیقې و شفیقې، خدمتګاره راغله، ورخطا وه. بوډۍ یې تر غبرګو مټو ونیوله، په کټ یې پرېسته، ارزو یې له لستوڼي کش کړه، دواړه د باندې ووتې. خدمتګار یې په خشکه وویل: ته یې سیل ته نه یې راوستې، له بوډۍ سره مرسته کوه. نجلۍ وویل: نو څه بزرګه خو نه یم، پټې خو نه دي را معلومې، راته ویلي به یې وو. د خدمتګارې تندی تریو شو: اوف خدایه، دا پوه کا. غلی شو، وی ویل: ورشه میرمن ته دوا ورکه، نه یې خوري، په زور یې خوله ور خلاصه کم. خدمتګارې وویل: که دې دوا ور نه کړه، له کاره دې ځواب بوله. له ځان سره وډونګېده، روانه شوه. ارزو کېناسته، سر یې په دواړو لاسونو کې ونیو. نږدې غږ یې واورېده: څه خبره ده؟ ورو یې وکتل. اشپز یې وار له واره وویل: ته ژاړې؟ پتنوس یې پر میز کېښوده. د نجلۍ تر څنګ کېناسته، وی ویل: ته باید غټ زړه ولرې. ارزو په غریو کې وویل: خو نه مې نیسي، پوهېږم په قرآن کې مې ونیسي، ولې به دې نه نیسي؟ شکر زړور نجلۍ یې، هسې زړو خلکو ته لږ ژر غوسه ورځي، مه خفه کېږه. هله نو ورشه. ارزو ورغله. بوډۍ ستونې ستیغه پر کټ پرته وه، چت ته یې کتل. ارزو په غریو کې وویل: دوا خورې؟ بوډۍ غلې وه. ارزو په خواره خوله وویل: خیر دی، زما لپاره یې وخوره. بوډۍ ور میږ کوږ کړ، ګونځې شونډې خندنۍ شوې. ورو یې وویل: ستا لپاره یې ولې وخورم؟ د نجلۍ سر وځړېده: که دوا ونه خورې، له کاره ځواب یم، مور او ترور ته به مې څه وایم؟ بوډۍ وویل: سمه ده، را یې کړه. ارزو ډکه کاچوغه د بوډۍ خولې ته ور نږدې کړه. ورو یې وویل: سترګې پټې که. ولې؟ دوا ترخه وي. بوډۍ سترګې پټې کړې. ارزو وویل: مخ دې زما د انا غوندې دی. بوډۍ غلې وه. ارزو وویل: اوس دې نو په شونډو ژبه تېره کړه. ولې؟ مچان پرې کیني. بوډۍ بد ور وکتل. نجلۍ وویل: خدای که دروغ درته وایم، زما انا دوا خوړلې وه، خوله یې نه وه پاکه کړې، په چوتره کې پرته وه، خوله یې له مچانو نه ښکارېده، ومې ښوروله، مړه وه. بوډۍ وویل: بس که چټیات مه وایه. ارزو یو ګام شاته شوه، غلې ودرېده. وی ویل: په خشکه کې ښه نه ښکاري. بوډۍ ورو وکتل، ویې خندل: خو ته ښې خبرې نه کوې. ولې؟ مچ دې یاد کړ. نو څه مچان دې نه دي لیدلي؟ بوډۍ وویل: پر پښو مې روجایي را سمه که. نجلۍ روجایي کش کړه، غلې له کوټې ووته، اشپزخانې ته ورغله. اشپزه نه وه. د میز له سره یې یوه ټوټه ډوډۍ را واخیسته، بیرته پورته وخته. کونګره یې ولیده، ورغله. کونګري د نجلۍ پر پښو ځان وسولوه. ارزو کېناسته، په ډکه خوله یې وویل: جار وږی یې؟ وړه ټوټه ډوډۍ د سپي خولې ته ونیوله. ورخطا غږ یې واورېده. پام! ارزو په بیړه ور وکتل. اشپز په منډه د نجلۍ له لاسه وچه ډوډۍ واخیسته. ارزو په حیرانۍ ورته وکتل. اشپز وویل: پاپي ناروغه کیږي. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. اشپز ترې لاس ونیوله. دواړه پر کوچ کېناستې. اشپز وویل: دا سپی له امریکا راوړی، $1800 قیمت لري، خاص خواړه خوري. ولاړه شوه. له المارۍ یو کاغذي پاکټ را واخیست. په پاک لوښي کې یې څو خړې دانې واچولې. لوښی د سپي تر مخ کېښوده. سپي خړې دانې پر سره ژبه ور ټولې کړې. اشپزه بیرته د ارزو تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل: سپي ته به یوازې له همدې پاکټه څو دانې ورکوي. د میرمن رقیې زوی ښاغلی بصیر وایي چې نور خواړه مریضوي. غلې شوه. وی ویل: دا پاکټ یوازې په یو ځای کې پیدا کیږي. شهر نو ورته وایي. هر پاکټ $12,500 افغانۍ بیه لري. یوازې یوه هفته بس ده. ارزو وویل: خو په دومره پیسو یوه بوجۍ وړه کیږي. مور مې له تره $12,500 پور کړې وي. یوه بوجۍ وړه یې پرې راوغوښتل. اشپز یې ور وکتل، څه یې ونه ویل. دواړه تر ډېره غلې وې. وروسته ارزو وویل: وچه ډوډۍ سړی ناروغه کوي. اشپز یوازې نجلۍ ته کتل. ارزو وویل:
پلار چې مې ژوندی و نو په میاشت کې به یې 2 بوجۍ وړه راوړل، په ډک نس به مو خوړله. خو چې مړ شو مور مو ډوډۍ را باندې کمه کړې، موږ به وږي وو، خو دې راته ویل چې ډېره ډوډۍ مو مریضوي. اشپز په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ارزو وویل یو ورځ مې کشر ورور له دسترخوان یو پاستی ور واخیست. مور مې خبره شوه، ورور مې پورې واهه، د کوچني سر پر دیوال ولګېده، وینې شو. مور مې په غېږ کې ونیوه، ژړل یې. په ژړا کې ویل چې زار بلا دې را باندې وګرځه، بس ته پاستی مه دې راخله، ناروغه کېږي. غلې شوه. اشپز ته یې وکتل، وی ویل مور تل رښتیا وایي نه؟ اشپز مخ ورنه واړوه، ولاړه شوه. پاکټ یې په المارۍ کې کېښود. وی ویل میرمن رقیه یوازې مه پرېږده، کله کله حمله ور باندې راځي، ته باید هلته ووسې. ارزو وویل زه به تر څه وخته سرته ناسته یم. بوډۍ ویده شوه. اشپز یې وخندل. بوډۍ یې مه بوله ښه. ارزو څه ونه ویل، بام ته لاړه. غبرګې څنګلې پر ټیټې کټارې کېښودې. مخامخ یې وکتل. دی یوازې په کلي کې د مکتب سوځېدلی پوخ تعمیر لیدلی و، خو دلته ټول کورونه هسک رنګ شوي او پاخه ول. ورهاخوا د غونډۍ پر سر شنې ونې ولاړې وې. نرم باد چلېده. کله کله به د ویښتو نري تارونه پر وړو سترګو راغلل، بیرته به باد د غوږ خواته یوړل. نجلۍ تر ډیره د کورونو ننداره کوله. وروسته یې د اشپزې غږ واورېده. ورغله. اشپزه له پتنوس سره ولاړه وه. ارزو وړې کاسې ته وکتل. وی ویل شکنه یعنې پیاوه ده؟ نه، خو خړې اوبه دي، غوښه هم نه لري. اشپز یې وخندل. دې ته سوپ وایي. میرمن رقیه غوښه او کلک شیان نه خوري. غلې شوه. وی ویل راځه ته باید میرمنې ته د ډوډۍ ورکولو چل زده کړې. ارزو وویل ډوډۍ نو څه چل غواړي؟ مازې خوله ورته خلاصه که. اشپزه روانه شوه. ارزو هم پسې ورغله. بوډۍ په ځای کې ناسته وه. اشپز یې ارزو په اشاره وپوهوله چې ماته ګوره. دې د بوډۍ پر ټټر سپینه ټوټه ور وتړله. بوډۍ په ناست کاچوغه سوپ تېراوه. اشپزې به له هرو 2-3 کاچوغو وروسته د بوډۍ پر لندو شونډو کاغذي سپین دسمال ور تېر کړ. ماسپښین بوډۍ بیا وغږېده. ارزو دیوالي ساعت ته وکتل. وی ویل بدنۍ چیرې ده؟ بوډۍ ور وکتل. نجلۍ وویل د اوداسه اوبه درته راوړم. بوډۍ مخ واړاوه. ارزو یوه شیبه ناسته وه، بیا لاندې تشناب ته ننوته. اودس یې وکړ. په سالون کې یې سترګې ور وغړولې. جاینماز نه و. خپلې کوټې ته ورغله. د کټ له سره روجایي یې لرې کړه. دیوال ته یې وکتل. بیرته اشپزخانې ته ورغله. اشپزې لوښي مینځل. ارزو وویل میرمن رقیه لکه چې لمونځ نه کوي. اشپزې ور ونه کتل. ارزو وویل کومې خوا ته ودرېږم؟ اشپزې قبله ور وښوده. ارزو هملته روجایي هواره کړه. اشپزې وویل کوټه ښه نه وه؟ نه، ګناه لري، له کوټې به د ځاڼې عکس لرې نه کړي. اشپزې وویل د کور په شیانو کې کار مه لره. نجلۍ لمونځ وکړ. شیبه وروسته اشپزې پتنوس ورته ونیوه. ارزو وکتل. ګیلاس نیمایي له شیدو ډک و. ارزو غلې پورته وخته. بوډۍ ته ودرېده. د زړې ښځې مخ پټ و. ارزو ویل شیدې مې درته راوړې. غږ یې وانه اورېده. تر کټ را وګرځېده. بوډۍ یودم وخرېده. خرهار یې تازه و. ارزو روجایي کش کړه. د بوډۍ سترګې سپینې راختلې وې. خولې ته نږدې پر بالښت غوټه سپین ځګ پروت و. ارزو اشپزې ته ورنارې کړې. اشپزه راغله. سترګې یې رډې راوختې. دواړو زړه ښځه ستونستېغه پرې ایسته. اشپزې د بوډۍ د ډنګر لاس ورغوی تیز وسولاوه. ورخطا وه. څو ځله یې چیغه کړه میرمن رقیې، میرمن، خو د بوډۍ سترګې پټې وې. یو دم به یې خر وهل. اشپزې تلیفون ته ور منډه کړه. شمیره یې ووهله. شیبه وروسته یې په وارخطایۍ وویل ښاغلی بصیر، د میرمن رقیې حال بیا خرابه شوی دی. هیله کوم ژر راشه. غلې کېناسته. غبرګ لاسونه یې زنې ته ونیول. ارزو ورخطا ولاړه وه. بوډۍ به څو دقیقې وروسته وخرېده. اشپزې به کله کله دیواله ساعت ته وکتل. وخت ووت. د کوټې دروازه په شدت خلاصه شوه. په توره دریشي کې ګیره او برید خریالی له عمره پوخ سوان له یو بوډا سره کوټې ته ورننوتل.
بوډا وار له واره تور بکس خلاص کړ. د بوډۍ تر لوڅې څنګلې پورته یې د فشار د آلې چسپناکه ټوټه راتاو کړه. بیا یې د هغې خوله ور خلاصه کړه. وروسته یې د بوډۍ په مټ کې یوه ستن ننایسته. د ځوان ورخطا غږ راغی: ډاکټر صاحب، اوی روغتون ته نه وړو؟ ډاکټر وویل: نه، د تیر ځل غوندې سخته حمله نه ده. ځوان په خبره کې ور ولوېده. تیر ځل خو یې تر اندازې زیاته دوا. یو دم غلی شو. اشپزې ته یې وکتل: خدمتګاره چیرې ده؟ اشپزې په وارخطایۍ وویل: لاندې یې اوته کاوه. ځوان همغسې وچې سترګې ورته نیولې وې. اشپزه پوه شوه، له کوټې ووته. سړي په لومړي ځل ارزو ته وکتل. خوله یې خبرو ته جوړوله چې د ډاکټر غږ یې واورېده. د میرمن رقیې سر باید یو څه پورته وای. سړي ګام واخیسته، خو ارزو ترې مخکې شوه. د بوډۍ تر سر یې غبرګ لاسونه لاندې کړل. ډاکټر په پاسته بالښت بل کمبری بالښت کېښود. د خدمتګارې ورخطا غږ راغی: صاحب، څه مو ویل؟ لومره پاخه ځوان وویل: ابۍ ته دې څومره دوا ورکړه؟ د خدمتګارې ژبه بنده شوه. ما دوا نه ده ورکړې. ارزو سړي اوږې پورته واچولې. خدمتګار ارزو ته وکتل. وی ویل: د نجلۍ د میرمن رقیې نوې خدمتګاره ده. سړي نجلۍ ته وکتل. ټنډه یې تروه شوه. موبایل یې راواخیست. له کوټې ووت. شیبه وروسته یې له دهلیز لوړ غږ راغی: بس پر موږ ملنډې وهې. وظیفه مې در سپارلې وه چې په خبره پوهه ښځه به ونیسي. دا کلیواله یوه خاشه بې سواده نجلۍ مساطرۍ ته راوستې ده. بله خبره یې ونه کړه. بیرته کوټې ته راغی. خدمتګارې ته یې وکتل. وی ویل: د دې نجلۍ غوټه ور وتړه. د خدمتګارې رنګ تازه شو، خو اشپزې په خواره خوله وویل: صاحب، دا د بخت بیبي ترور خورزه ده نن. ځوان چیغه کړه: پوهېږم، په ټلیفون کې راته وویل، خو دا کودکستان نه دی. پر ما مې خپله مور ګرانه ده. ماشومې ته یې نشم پرېښودلی. غلې شوه. له جیبه یې یو زرګون راویست. د ارزو په موټي کې کېښود. وی ویل: هله نو، خدای دې بل ځای چاره وکړه. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. سړي چیغه کړه: په خبره نه یې؟ ارزو په منډه له کوټې ووته. ډاکټر وویل: خو دا حمله ماته د ډېرې دوا له لاسه نه ښکاري. ځوان د زړې ښځې پر ټنډې لاس کېښود. څه یې ونه ویل. اشپزه غلې د باندې ووته. ارزو په خپله کوټه کې پر کټ ناسته وه. ژړل یې. اشپزه د هغې تر څنګ کېناسته. ورو یې ور ړنګه کړه. د ارزو ښی غوږ یې پر اوږه ولګېده. اشپزې سوړ اسویلی وایسته. ګرانې، خواشینی یم. نجلۍ په غریو کې وویل: مور ته به څه وایم؟ غلې شوه. وی ویل: مور مې راته وویل چې زموږ نیستي ته به ګورې، ګزاره به کوي. له کوچني ورور سره مې د نوي لیندي قول کړی دی. ژړا یې تیزه شوه. اشپزې سوړ اسویلی وایسته. زه به بخت بیبي ته تلیفون وکړم. اشپزه له کوټې ووته. ارزو تشناب ته لاړه. خپلې سهارنۍ ښکلې جامې یې واغوستې. درنو اوریدونکو، د داستان دوهمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي.